بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو موږ ورځ درس د مسعود په پروګرام کې دا و چې څنګه کولی شو هیډینګونه جوړ کړو. او هیډینګ مو ویل چې ډېر مهم ده موږ تاسو سره چې کله عنوان باندې کوو په هغه کې ډېر په درد خوري او حتما دا کار وکړئ او ورڅخه استفاده وکړئ او همیشه ورنه کار واخلئ. دوستانو نن زه ایډیټینګ ګروپ ته په ایډیټینګ ګروپ کې لومړنی اپشن موږ تاسو ډیفاینډ په نوم لرو. ډیفاینډ په نوم مثلا تاسو فکر وکړئ دلته ما سره ستاسو د ټولو نومونه دي. صحیح شو؟ نو دغه نومونه مثلا دا فکر وکړئ 100 دانې 1000 دانې نومونه دي. نو ما ته وایه چې وروره د احمد نوم پیدا کړه. زه نو په دې کې پسې ګرځم چې دا پیدا کړم؟ نه. مثلا تاسو موبایل کې سرچ کوئ که نه، نو کمپیوټر کې هم موږ تاسو ډیفاینډ په نوم یو اپشن لرو چې دلته فایند کلیک وکړه او دلته نوم ورته ولیکم. مثلا زه ورته لیکم احمد. وګورم چې د احمد په نوم آیا دلته څوک شته که نشته. که یې ما همالته بیا یې مستقیم د احمد په نوم څوک نشته. مثلا زه به ورته ولیکم مؤمن. دا یو کس ده چې د دې نوم پیدا کوي که نه پیدا کوي. فایند نیکسټ ګوره دلته زه کرسر مې ویوړلم. نو په ورډ پروګرام کې هم چنان دغسې دي. تاسو که هر شی ولرئ د هر شی په اندازه تاسو جمله ولرئ، لغات ولرئ، پاراګراف ولرئ، هر شی ولرئ، تاسو ته څه کېږي په یو کلیک سره دا تاسو کولی شئ پیدا کولی شئ او کولی شئ تاسو څه کوئ استفاده یې کوئ. مثلا دغه پاراګراف کې زه وایم ما ته دا پیدا کړه چې څو دانې ای حروف دي یا څو دانې فلاني کلمه ده. نو تاسو دلته راشه په دغه بټن باندې کلیک وکړئ فایند. په دې پسې کلیک وکړئ تاسو دلته یو صفحه خلاصېږي. په دغه کې ای ولیکئ. اوس ګوره تا ته وایي چې وروره 4 دانې ریزالټ ما تا ته وویسته، یعنې 4 دانې ای حرف په دې کې موجود ده. زه ورته وایم نه په دې کې آیا د ورډ په نوم کوم کلمه شته که نه شته. راته وایي وروره 4 دانې ورډ کلمې تا سره شته دي. دلته ګوره رنګ یې زیډ رنګ کې موږ تاسو څه کړې ده نشانې کړې ده. نو تاسو کولی شئ چې دغسې له دې څخه استفاده وکړئ او کار واخلئ. نومونه وي، کلمات وي، هر شی چې وي تاسو کولی شئ پیدا یې کړئ او ډېر زیات تاسو سره مرسته کوي. نو یعنی د دې نه چې تاسو ګرځئ پسې هغه سره ډېر زیات آسان پیدا کېږي. کولی شئ تاسو استفاده کوئ. بل دوستانو بعد له فایند څخه موږ تاسو اډوانس فایند لرو. اډوانس فایند څه کار کوي؟ اډوانس فایند موږ تاسو سره دا ټول اپشنونه څنګه کار کوي. مثلا دلته زه به لاړ شم دا په دغسې نومونو کې تاسو ته تشریح کړم ذهن به مو ښه اخلاص شي. مثلا زه دلته لیکم علي ټول په غټ حروفو باندې، بیا لیکم علي په وړوکي حروفو باندې، یعنې هیڅ نه غواړم چې هغسې په غټ سي. دلته به زه لاړ شم د دې حرف به وړوکی کړم او ورته به ووایم چې دا د همداسې لاور کیس باندې وي او دا د تغییر نه کوي. بل لیکو مثلا ای غټ، ال وړوکی او آی بیرته غټ، دا په دې سټایل. مثلا بل لیکو ای وړوکی، ال غټ، آی وړوکی. دغسې سټایلونو باندې موږ تاسو لیکو. اوس چې په دا مې ولیکل اوس دلته زه اډوانس فایند ته لاړ شم، دلته ورته ولیکم علي. صحیح ده. څه رقم علي مې لیکلی ده؟ ټول په وړوکی باندې. اوس که زه فایند نیکسټ باندې کلیک کوم ګوره لومړنی هم پیدا کوي، دوم، دریم، څلورم ټول پیدا کوي. اما که زه دلته لاړ شم مچکیز باندې کلیک وکړم، مچکیز څه کار کوي؟ علي په وړوکی لیکل شوی ده. اوس ځم فایند ته، وایو فعل حال خو نشته، بیرته له سره فایند کوو. دلته فایند ګوره فقط کوم علي چې په وړوکی حروف لیکل شوی ده دلته فقط هماغه درته پیدا کوي. که زه نیکسټ وهم وایو نور نشته ده، فقط هماغسې یو رقم علي ده. بل ده فایند هول ورډز آنلی. دا موږ تاسو سره همداسې کوي لکه مخکې غوندې فقط علي درته پیدا کوي. مهم نه ده چې په غټ لیکل شوی ده که په وړوکی لیکل شوی ده درته پیدا کوي. یوز ورډ کارت موږ تاسو سره هم همداسې ده. نور زیات نه استفاده کېږي، دغه 2 دانې زیاتره استفاده کېږي. تاسو کولی شئ مثلا د علي پیدا کوي، نور ګوره در سره نه پیدا کوي، هغه بل غوندې ده. ساوند لایک مثلا موږ تاسو په انګلیسي کې کلمات لرو چې یو رقم تلفظ کېږي خو معنا یې فرق کوي. مثلا لکه چې غوندې موږ تاسو کلمه لرو کویل. صحیح ده. موږ تاسو داسې یو کلمه لرو کویل او بل کلمه بیا هم همداسې کویل غوندې لرو په دغه سپیل باندې. اوس دا دواړه یو سپیل ده، سپیل یې فرق کوي اما ویل کېږي دواړه دام کویل ده دام کویل ده. نو که زه غواړم چې دغه کلمه پیدا کړم، دغه کلمه دې ماته پیدا سي، خو زه وایم هغه کلمات راته پیدا کړه چې ساوند کې یو شکل وي ویلو کې.
نو ته په دې کلیک وکړه، په دې چې کلیک وکړه دلته علي باندې کلیک وکړه، دغه کلمه بیرته دلته ولیکه. اوس ګوره زه کلیک کوم، لومړنی کویل پیدا کړه که نه، اما دا سپیل له دې سره صحیح ده. بیا زه فایند نیکسټ باندې کلیک کوم، دوم یې پیدا کړه که نه، ګرچې سپیل فرق لري اما معنا یې څه ده؟ یو ده. معنا یې فرق کوي خو ویلې یاد لکه موږ تاسو کار دلته زه لاړ شم دا په فارسي کې کار وکړم. مثلا موږ تاسو نمونه چې مثلا دا څه ده؟ کریم، او که زه وایم دا څه ده؟ کریم. دواړه یو شی لیکل سوی ده، صحیح ده، خو ساوندونه فرق کوي. نو موږ تاسو سره دا که زه کنټرول سی پرس کړم او دلته خو اوس د دې هغه فرق نه لري، بېل هغې نه دا دواړه پیدا کوي. دا مې داسې مثال درکړه تاسو پرې پوه شئ. او فایند آل ورډ فارم دا هم موږ تاسو سره د لومړني غوندې کار کې دومره فرق نه لري. او دغسې د عربي لپاره ده، عربي نومونو لپاره دغه ټول څه دي ټول عربي لپاره دي. مثلا وایم مد ورشي او همزه راشي زبر راشي دغه شیانو لپاره استفاده کوي، دومره نور زیات استفاده نه لري. دا موږ تاسو سره اډوانس فایندینګ. بعد د هغه څخه دوستانو ګوټو لرو. ګوټو په معنا د ورځه، صحیح ده. مثلا څه رقم زه دلته ډیټا لرم، دا ټول به زه پاک کړم مساوي آر ان ډي سره به زه ډیټا نورم جوړه کړم مساوي آر ان ډي قوس خلاص دغومره قوس بستم، کنټرول ای کنټرول سی کنټرول وی، زه به دا ښه زیات کړم. تقریبا ما سره څو دانې صفحې شو، دلته به اوس راشي چې موږ تاسو سره څو دانې صفحې شوی ده، 51 صفحه ده، صحیح ده. دغه ټول ډیټا زما څومره ده؟ 51 صفحه ده. یو څوک راته وایي وروره په 20مه صفحه کې لاړ شه، مثلا 20مه صفحه کې دغه مشکل ده، دا خبره ده. نو زه به داسې پسې ګرځم چې تر څو 20مه راسې راته نه، باید څه وکړم کنټرول جي باندې پرس وکړه شارټ کټ، یا راشه چېرته هوم ته چې راغله دغلته لاړ شه ګوټو باندې کلیک وکړه، دلته چې ګوټو باندې کلیک وکړه دلته پیج انتخاب کړه، دلته ورته ولیکه دیرس، ګوټو کلیک وکړه تا 150مه صفحې ته بیایي، صحیح شو. همداسې که سیکشن غواړې سیکشنونه موږ تاسو تر اوسه نه دی. لاین وایي خط ته، مثلا زه ورته وایم دوم خط ته ما وایسه. اوس ګوره زه دوم لیکم د لومړنۍ صفحه دوم خط ته ما بیایي، ګوره دلته که زه کرسر کلیک کوم دلته ده وینئ. زه ورته وایم نه ما مثلا 8م لاین ته وایسه، دلته متوجه اوسئ 8م لاین کوم ځای کې ده؟ دغه ده، دا 8م لاین ده، صحیح شو. تاسو کولی شئ نور بوک مارک او فون نوټ د شان وروسته چې وایي بیا په دې پوهېږم. بیا موږ تاسو سره ګوټو سو. بل دوستانو ریپلیس ده. ریپلیس څه ته وایي؟ ریپلیس بدلولو ته وایي، صحیح ده. مثلا موږ تاسو امارات کې هم دا سیستم ډېر ده، فلانی واخله له دې ځای نه لرې که بل ځای ته وایي، صحیح ده. مثلا د کابل والی زه د غزني والی چې د غزني والی دې دلته راشي، دې ته ریپلیس وایي، یعنې ځای بدلول. اوس په کمپیوټر کې هم تاسو کولی شئ چې دا کار وکړئ. مثلا دلته زه ریپلیس باندې کلیک کوم، ورته وایم چې په زما په هغه کې په دغه ډاکومنټ کې وورډ په نوم څه شته که نه شته، دلته فایند باندې زه کلیک وکړم ما ته وایي وروره دغه ده دلته شته، زه وایم همدغه وورډ تبدیل کړه چې شته مثلا اسد ته تبدیل کړه، صحیح شو. اوس ما په دې کلیک وکړ، اوس زه ورته وایم ریپلیس، دلته دا سپیل یې لږ اغوستم، صحیح شو. زه ریپلیس باندې کلیک کوم، ګوره هغه ورډ اسد ته واوښت که نه، صحیح شو. همداسې زه ورته وایم چې په دغه ډاکومنټ کې مې د ای حرف څومره چې ده دا ټول راته په څه واړوه، په زایډ یې واړوه، صحیح شو. یا زایډ نه راسه په 1 2 3 دې واړوي چې تاسو ښه وګورئ. اوس زه ریپلیس آل باندې کلیک کوم، لږ په تمه کې وایي 858 دانې ای حروف چې شته واوښت 1 2 3 1 2 3 ته. اوس ګوره کوم ځای کې چې تاسو 1 2 3 ګورئ دغه ټول شی ده ای حروف و مخکې. اوس که زه بېرته لاړ شم فایند ته، دلته ورته ولیکم ای، دلته ماته نتیجه څه راکوي؟ وایي وروره ایز د ای په حرف موږ تاسو شی نه لرو، صحیح شو. نو زه ورته بېرته ورته وایم چې وروره نه دغه 1 2 3 1 2 3 دی چې چېرته سته دا چې ته واړوه ای ته واړوه، دلته پورته ورته څه ولیکه، دلته ورته څه ولیکه هماغه 1 2 3 1 2 3 ولیکه. اوس ریپلیس آل ولیکه، دا بیرته موږ تاسو ته جوړیږي. اوس یې نه پیدا کوي. The search sound like only connection دا څنګه یې نه پیدا کوي نه مني. دلته موږ تاسو انتخاب په حالت کې
اوس که ریپلیس باندې کلیک وکړو باید موږ تاسو ته بدل کړي یا کنټرول زد وکړئ بیرته درته جوړوي. صحیح شو. دغسې تاسو کولی شئ چې د ریپلیس څخه استفاده وکړئ. بل سلیکشن لرو سلیکټ آل. څه شی چې ده په صفحه کې ټول شي راته انتخاب کنټرول ای هغه ده شارټکټ ده. بل موږ تاسو سلیکټ آبجکټ لرو. سلیکټ آبجکټ څه ته وایي؟ که زه اوس دلته راشم دا انتخاب کوم او کاش کوم هېڅ شی هم نه انتخابوي وینئ. خو که زه لاړ شم یو عکس راوړم یا یو دانه شپ راوړم دا ګوره ما یو شپ راوړ. اوس که زه غواړم سلیکشن وکړم ګوره له دې ځای نه مې سلیکشن وکړ دغه عکس انتخاب شوی ده دغه آبجکټ ګوره زه دا ټول انتخابوم. صحیح شو. زه ډیلیټوم عکس ډیلیټ شو نه. زه ورته وایم چې وروره دغه فونټ یا ډیټا مه انتخابوه. څه انتخاب که دغه عکس انتخاب که. سلیکټ آبجکټ لکه ګوره اوس خط انتخاب شوی ده نه خو آبجکټ انتخاب شوی ده. څه ډیلیټ کوي به د آبجکټ شی سي ډیلیټ سي موږ تاسو سره په دې شرط چې موږ تاسو سلیکشن د هغه انتخاب کړی وي ګوره ډیلیټ یې کوو. اوس ده ډیلیټ کېږي. بل سلیکټ آل ټیکسټ ویت سیمیلر فارمیټینګ. موږ تاسو که خپل ډاکومنټ کې هغه ولرو داسې سیمیلر فارمیټینګ سره ډیټا ولرو هغه موږ تاسو ته انتخاب کوي. څنګه مثلا موږ تاسو دلته یو لغت لرو د دې سایز غټ کوم 20 ته بولډ کوم او دا موږ تاسو راځو په دغه باندې هم کش کوم. صحیح شو. او راځم په دغه باندې هم اپلای کوم. صحیح شو. اوس وایم چې هغه شیان راته انتخاب کړه سیمیلر هغه لري فارمټ لري نو فقط هغه قسمتونه تاسو انتخابوي چې دا څه کوي یو بل سره مشابهت لري دا موږ تاسو سره انتخابوي کولی شو استفاده یې کړو. لږ په تمه سو چې دا څنګه مصرف شو. ښه بعد له دې څخه موږ تاسو سلیکشن پان لرو. دا موږ تاسو ته دلته یو پان خلاصېږي چې تاسو دلته عکسونه راوړئ شپونه راوړئ ټول تاسو ته دلته راځي. کولی شئ چې تاسو له دې ځای څخه څه کوئ کنټرول یې کوئ مثلا عکس راوړئ یا هر شی چې تاسو راوړئ دلته به موږ تاسو سره موجود وي. تاسو کولی شئ چې له دې څخه کار واخلئ. مثلا زه به لاړ شم دا عکس به هم راوړم. اوس ګوره دلته موږ تاسو سره دا راځي. دا انتخاب که دا انتخاب که دا انتخاب که کولی شئ استفاده کړئ یا ډیلیټ یې کړئ. داسې کارونه ورسره کولی شئ. دا اوس زموږ تاسو د هوم ټاب مکمل درس په دې هیله چې پوه سوی یاست. انشاءالله له خیره سره سبا ته موږ تاسو انځر ټاب شروع کوو. په انځر کې څه شی نه لرو هغه ووایو.